سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1405 هجري لمریز کال د غویي 14مه چې د 2026 زیږدیز کال د مې له 3 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. نن د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ. د بریټانیا ځانګړي استازي د بیان ازادۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال او د یونیسف استازي لیدنه. د یونیسف استازي ویلي چې ملګري ملتونه او په ځانګړي ډول یونیسف له افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. او د کانونو او پټرولیم وزیر د فانګیون شرکت له مشر سره لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. نن د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بریټانیا ځانګړي استازي د بیان ازادۍ پر اهمیت ټینګار کړی. ریچارډ لینډزي ویلي چې تیره اونۍ یې له یو شمېر افغان خبریالانو سره لیدنه کړې چې په سختو شرایطو کې هم خپل مهم مسلکي فعالیت ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې افغان خبریالان د خلکو اندېښنې او غوښتنې رابرسېره کوي او د هغو کسانو غږ پورته کوي چې تر ټولو ډیره ورته اړتیا لري. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل ډاکټر تاج الدین اویلا او مل پلوي سره لیدلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل ویلي چې ملګري ملتونه او په ځانګړي ډول یونیسف له افغانانو سره مرستې ته ژمن دي او هڅه کوي ترڅو راستنېدونکو کډوالو ته لا زیاتې بشري مرستې برابرې کړي. د یونیسف استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل څرګنده کړې چې د موسسو او د اسلامي امارت مسؤلینو ترمنځ د ګډ کار په پایله کې تر اوسه 45 زره تنو ته د کارموندنې زمینه برابره شوې او همداراز دغه بنسټ تیار دی راستنېدونکو کډوالو ته د ښارګوټو په جوړولو او افغانانو ته د کارموندنې فرصتونو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. بل لور د ریاست الوزرا اداري مرستیال کډوالو ته د ښارګوټو او کورونو جوړولو لپاره د یاد سازمان له لیوالتیا مننه کړې او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت به په دې برخه کې ټولې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي ځوانانو ته د کارموندنې پر موضوع ټینګار کړی او ویلي دي چې اسلامي امارت په دې برخه کې د همغږۍ رامنځته کولو ته چمتو دی. د کانونو او پټرولیم وزیر د فانګیون شرکت له مشر سره لیدلي. د کانونو او پټرولیم وزیر مولا هدایت الله بدري د چینایي فانګیون شرکت له مشر او مل پلوي سره لیدنه کې د یاد شرکت مشر د خپلو وروستیو پرمختګونو او فعالیتونو په ځانګړي ډول د برمکارۍ، د څاګانو معیاري ترمیم، د زمرد سای په سیمه کې د استخراج زیاتوالي، د عصري تجهیزاتو واردات او نصب او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه معلومات وړاندې کړي دي. بلور د کانونو او پټرولیم وزیر د یاد راپور او وړاندیزونو له اوریدو وروسته د ستونزو د حل او د پروژې د پلي کېدو د بهیر د چټکتیا لپاره لازمې لارښوونې ترسره کړي دي. افغان او ایرانی چارواکو د عدلي او قضایي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي. په ایران کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست فضل محمد حقانی د ایران له عدلیې وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو له مرستیال اسکر جلالیان سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عدلي او قضایي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي. یاد سفارت په خبره کړې خبرپاڼه کې زیاته کړې چې د یاد لیدنې پر مهال دواړو لورو له ایران څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د لیږد د نوې مرحلې پر پیل ټینګار کړی. او وروستی خبر همدا چې په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن حسن د قفقاز د پانګونې په نړیوال فورم کې ګډون وکړ. افغان سفیر د فورم په څنډه کې د داغستان له ولسمشر سره هم وکتل او پر بیلابیلو دوړخیزو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. په ورته مهال سفیر پیټریوګورسک ته د سفر په لړ کې هلته له میشتو افغانانو سره هم ولیدل او د سوداګرۍ د ودې ترڅنګ یې د شته ستونزو د حل په برخه کې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 news 24 تر سبانۍ خپرونې د الله پامان.